د محمد رسول الله نرستا د صحابه کرامو یو واقعا زمنګ د پاره د عبرت واقعي پرې ټولو صحابهو کې به د ټولو نلوي صحابي چې ابو بکر صدیق دی رضی الله تعالی عنہ. صحیح حدیث کې راغلی امام بخاری دا حدیث راوړی محمد رسول الله فرمایي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي. د الله نبی فرمایي کما د ځان د پاره خپل خاص ملګری خلیل خالص رازدار ملګری چې داغه سره د ارشان انسان زیاته مینه کوي کله الله نه سیوا ما بل څوک دسه دوست نیولې نو ما به ابو بکر خپل دوست خلیل نیولې. خو زما خلیل الله دې زد الله خلیل ما رسول الله فرمایي ابراهیم دا ابو بکر صدیق زما ورور دی او زما ملګری دی رسول الله فرمایي. په بل صحیح روایت کې راغلی د الله نبی فرمایي زمانه رستا اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر. زمانه رسته بچ تاسو د چا حال ګوري د چا په قدم چې روانه گئی هغه ابو بکر او عمري د دې سیرت او د دې هر حال ته وګورئ. کله چې ابو بکر سره خلافت او بیعت کېدلو عمر ابن الخطاب او طویلی او امام بخاری راوړي ویل ابو بکر انت سیدنا وانت خیرنا وانت احب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم منا. ابو بکر ته ډیر محبوبي ته ډیر غوړی ته سرداري ستا پشان سړی په دې امت کې بل څوک نشتا. په یو صحیح روایت کې چې امام بخاری راوړی دی چې یو ځل محمد ابن الحنفیه د خپل بابا جان نه تپوس کوي علی ابن ابي طالب نه وی بابا جانا من خیر الناس بعد رسول الله د الله د رسول نه رسته د ټولو نه غوره انسان څوک دی؟ علی ابن ابي طالب وتا په غټ आवाज وی ابو بکر. ابو بکر ته په دنیا کې رسته د رسول الله نه یو انسان هم نشي رسیدي. زدینن خطبه کې د ابو بکر یو واقعا ذکر کومه چې هغه واقعي والله کدی واقعي باندې څوک بیان کوي کې دي شي یو کال تم د واقعا د بیان ورسیږي چې هغه څومره د عبرت واقعا ده څومره عجيبه غونتی قصه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی په دغه وخت کې د کافرانو دوه غټي بادشاهانې وي ډېرې غټي بادشاهانې یو ته روم او یو ته فارس وا خودوانا مشرکان وو. اگر که رومیان د خلکو چې الله به منو آسمانی کتابونه به منل پیغمبران به منل خو مشرکان د دې دوانو حکومتونه ډیر زیات خوارشي وو. خاص کر د روم چې کوم حکومتو چې داغه مشر هرقل وو داغه د قبضه د لاندې د عربو سزمکه هم راغلی و. محمد رسول الله چې کلا صلح وکړه د مکی د مشرکانو سره پشپغم کال د هجرت باندې نو یو خط دهیت الکلبی تورکو پاغه خط کې او ته محمد رسول الله د هرقل بادشاہ ته لیکلیو اسلم تسلم یؤتیک الله اجرک مرتين. د هرقل بادشاہ مسلمان شاه او الله بری په دنیا او په آخرت کې بچ اوساتی او رب العالمین بدل اجرم دبل درکی. خدام یاد ساته فإن توليت فعليك اسم اليريسيين
که خبر نه منې نو دا یاد ساته ستا د کشرانو ګناه به پتا باندې. دا واقعه امام بخاری په تفصیل سره په خپل کتاب بخاری باب کیف کان بدء الوحی کی ذکر کړی. پاغه کې په اخر کې لند الفاظ داری چې کله هرقل د ابو سفیان نه د رسول الله معلومات وکړه نو ټوله قصه چې او ذکر کړه نو د هرقل د خلینا اخیرنۍ خبره دا وختله چې ایکو ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ویل دا سړی چې ته سوي کنه کدا رښتې وی دا سړی صحیح پیغمبر دی او ما ته دا پته و چې دا صحیح پیغمبر دی. خو ویل څه وکما زما اسملی والا زما ملګرتیا نه کوي. خو په لنډو الفاظو باندې دنیا اقتدار غوړه کو خود رسول الله خبره ونه منله. محمد رسول الله د په خلاف باندې چې کله خبره ونه منله د الله نبی په اتم کال د هجرت باندې یو لشکر جرار د محمد رسول الله محبوب د امارت دلاندې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ د تی ویلې ولال بشي او د دې روميانو په خلاف به او جنگيږي. اتم کال د هجرتو د ربيع الاول میشوا دا لخر جرار چې کلا موته مقام ته ورسېدو نو د مقابلینو مخالفینو دوه ډلې وي. یو خود روم بادشاہ غټ لخرو او دویم طرف ته نصارا کم چې د عربو نتلیو او د روم د بادشاہ د سوري د لاندې خپل ژوند تیرولو. په دغه ځای کې د صحابو مقابله له خلک راغې. صحابه کرام کم وو کافران ډیر زیاتو. سخت جنگ وشو. د ټولو ناول پکې زید بن حارثه شهید شو. داغه چې کله شهید شو جنډه د جنگ امارت مشری جعفر ابن ابي طالب کم چې د محمد رسول الله د ترزویو چې کله هغه شهید شو عبد الله ابن رواحه کم چې د محمد رسول الله یو پوی شاعرو هغه پسې هم شهید شو. کله حدیث کې د دې تفصیل لازم چې د الله نبی کله دا واقعا بیانول نو رسترګونه اوخ کې روان وي. آخر کې امارت چېونو خالد بن الولید واخیستو او خپل ملګری په خوخه باندې په اسانه طریقه باندې بیرته مدینه ته واپس. دا واقعا خود رسول الله په جون کې راغلی و. دا واقعا چې کله تیر شولا دا اتم کال د هجرتو په نهم کال باندې محمد رسول الله په خپل وجود مبارک باندې د دې زره پوج سره دغه روم د بادشاہ د هرقل په خلاف باندې 30,000 فوجیان د سختي ګرمۍ په موسم کې چاغه ته غزا د تبوک وي. محمد رسول الله لال تبوک مقام ته چې ورسېدو نه رومیان راوتل نه نصارا چې کمی مخکې جنگ کړي نه غیر وتل. محمد رسول الله وتشل ورځې تیرې کړې خدا کافران یوم راونه د خواو شاده مختلفو خلکو سره صلح وشولې. خلکو جزیه ټیکسونه قبول کړه. خدای الله نبی بیرته واپس راغی. چې کله اخیری زما چې کومه مقصودی واقعا ده غدا ده 11 کالو د هجرت او دا هغه کالو چې په دې کال کې امام المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا نه روانو. په دغه کال باندې محمد رسول الله یو لخر تیار کو. غټ غټ صحابه کرام د سفر میشوا 11 کالو د هجرت. نبی صلی الله علیه وسلم خپل محبوب اسامه ابن زید کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګرانو هغه راغوښتول یو اسامه پلار چې د پکمزه کې شهادت قبول نوشکلې ده پکمزه کې شهادت ورکړې شوی دی. ستا پلار چې پکمزه کې شهید شوی دی اقزه لبتزي او پاغزه کې بد دي خلکو په خلاف باندې جنگ کول غواړي. سامان ولا تیار کو.
اگر چې کله دا امیر کو ځنې خلکو دا خبره د سیخه نه ګڼله ځنې خلکو د ذهن کې داسې راغله اسامه ویل د عمر نه ډېر کشر دی کشر انسان دی وړوکی دی په عمر په لحاظ سره ایله ایله ځوانۍ ته رسېدلی و دومره د پوخ عمر سړی نه و ویل دا امیر کول نه دی مناسب داسې کار په کار دی چې مشر سړی امیر شي نو ښه به خو د الله نبي چې د دې خبرې نه خبر شو منبر ته وخوته او په منبر باندې ویلې که نن تاسو د اسامه په مشرۍ اعتراض کوئ تاسو د دې نه مخکې د ده په پلار په مشرۍ مې اعتراض کوئ زما ویل په الله قسمی اسامه د امارت لایق دی او زما دی په الله قسمی ما ته د ټولو نه ګران اسامه دی ویل دا به خامخا امیر استاسو څوک غونتی سړی عمر بن الخطاب غونتی سړی هم د په لښکر کې و محمد رسول الله ورته ویلي اسامه زا او لښکر د الله په نوم باندې د هغه خلکو په خلاف به وجنګېږي کم ځای کې چې ستا پلار د دې خلکو بلقا فلسطین دی علاقې ته به ځي خو د مرګ نه د رسول الله مخکې 2 ورځې د خالی ورځ وه چې محمد رسول الله اسامه ته ویل وځه زه جهاد ته لښکر ورسه تیار شو جرف نمی مقام د مدینه خواته د 3 میلو په فاصله کې د شام په طرف باندې یو علاقه وه دا لښکر چې دغه ځای ته ورسېدو نو خبر ورته ورسېدو چې محمد رسول الله ډېر زیات بیمار شو چې کله د دې خبرې نه اسامه خبر شو د هغه ملګري خبر شو نو دا خبره ډېره د خفګان خبره وه ځکه محمد رسول الله صحابه ته ډېر ګران و د رسول الله او د صحابه په مشوره باندې ویل لږ انتظار وکړئ مه ځئ مخکې خو چې 2 ورځې تیرې شوې محمد رسول الله وفات شو د پیر ورځ وه د الله نبی د دنیا نه لاړ دا لښکر چې کله بیرته لږ واپس راغی چې کله مونځ د نبی صلی الله علیه وسلم جنازه وشوله ابو بکر صدیق خلیفه شو بیعت وشلو عائشہ ابي فرمایي رضی الله تعالی ډیر عجیب خبره کوي دا وخت چې وو د رسول الله د مرګ وخت چې وو وې دسي مصیبت را باندې راغې کله رسول الله د مرګ د مصیبت د قصه او د حال په یو غر باندې د پاسه راغلې وې نو هغه با ایره شوی وې د رسول الله مرګ څخه بل شان ته بل طرف ته ډیره خطرناکه قصه دا و چې د مکی مدینه منافقانو سرونه راچوت کړل یهود خوشاله او چې زده دی پیغمبر مړ شو اوس به د دنیا هر قسم کافران په دې حمله کوي او مدینه چې مخکې مرکز د دین وو هغه به د دنیا د مین نه ختم کړی شي تبری یو واقعا ذکر کړی دا وی عائشه به ویلې رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله چې وفات شو صحابه کرامو مثال دسي شو لکه ګډه بزې چې په خوشي ځنګل کې د زمرو په منځ کې د باران په شپه کې پاتې شي داسې د صحابه باندې داسې مشکل حال راغی هر څه چې وو خو چې 3 ورځ د مرګ د رسول الله شو اولنې اعلان ابو بکر صدیق دا وکړو کم لخ اعلان دا وکړو کم لخر چې محمد رسول الله تیار کړی دی او د شام په طرف باندې د دې تشکیل شوی دی اغه لخر والا ته ټولو ته اعلان دی چې یو کس به نه پاتې کیږي او ځان جرف مقام ته ورسوي دا اعلان چې وشو 3 ورځ ده د رسول الله د مرګ 3 ورځ ده بل طرف ته ډیر حالات خطرناک د چی شو چې دسي قبيله پاتې نشو چې پاغي کې مرتدین پیدا نشو دا اعلان چې وشو او په یو روایت کې رسې راغلي دي ابو بکر ویلي زما دې په الله قسمی چې د محمد رسول الله دا فیصله چې کومه په ژوند کې کړې و چې دا د دې د سر تر رسولو نه زما په ذهن کې د دې نه بل اهمه فیصله ماته نه ښکارېږي خلک چې ویستل اول وته ټولو صحابه کرامو ابو بکر ته یو سوال کوي یا ابا بکر
دا دومره خسته صحابه، غټ غټ صحابه، دا پوی جرنیلان، دا پوی صحابه کرام، دا دومره ډیر لخر چې ته د مدینې نه وباسې او د دې دنیا ټول خلک اکثر مرتد شوي دي، کله ټول خلک په دې مدینه باندې حمله وکړي نو څه به کېږي بیا؟ دا خو ډېره د خفګان خبره ده. ټولو چې په یو ځل باندې ورته دا سوال وکړو، ابوبکر صدیق عجیبه خبره وکړه. ابوبکر صدیق وایي والله لو خطفتني الكلاب والذئاب، زما دې په الله قسمی کشما شرمخان او سپیراشی او ما ټوټي ټوټي کی، زما دې په الله قسمی کپدی مدینه کې سوا زمانه یو قسم پاتې نشي، حکم چې محمد رسول الله د اسامه په باره کې کړی چې دا لښکر به خامخازي، دا لښکر به خامخازي ویل. د دې واقعې ډېر عبرتونه دي، خو دې ځای کې دا مختصر خبره کوم، هغه دا خبره به یاد ساتئ. د الله او د رسول په مقابله کې کله ټوله دنیا بل طرف ته ودرېږي، دا د ابوبکر نه دا عبرت لږ واخله، دا عبرت نه لږ واخله چې ابوبکر صدیق د ټولو صحابه خبرې ته ونه کتلې، بلکې هغه خبرې ته وکتلې چې کومه خبره د محمد رسول الله په ژوند کې شوې وه. په اسلام کې د اکثریت منل نشتا، په اسلام کې د جمهوریت منل نشتا، په اسلام کې منل چې صرف د الله او د رسول دی، چې الله او رسول کومه فیصله کړي هغه به کول غواړي، نور چا خبرو له اعتبار نشته په اسلام کې. په یو روایت کې راځي فقال الناس، ټول خلق ابوبکر ته ویلي یا ابابکر. په یو روایت کې راځي فقال ناس من المهاجرين، فقال رجال من المهاجرين والانصار، مهاجرین او انصار او ابوبکر ته سوال وکول چې دا لکر ملېګا. زمنګ پر خلکو کې رسي واجبہ غونته خلکی چې د اکثریت ډیر خیال ساتي. بس که اکثر خلکو ویل چې اسمان شین دی دی وای شین دی، که اکثر خلکو ویل چې ورېز ده دی مې ورېز ده، دا خبرې ته لګ دی واقعین لګ عبرت والا دې طرف ته اکثریت د ټولو صحابه دی بل طرف ته. خو ابوبکر صدیق ویلي د محمد رسول الله خبره به سر ته رسول غواړي. یو دا موجوده اکثریت ته دا خبره منګ بیا بیا کړی راو، دا موجوده اکثریت چې خلکو ته جمهوریت وای دا خو د قرآن او د حدیث په خلاف جوړ شوی. اقبال خپل کلیات خپل بانګې درکې وای زماربا دی دا جمهوریت ستا د قانون د خلاف او ستا د قانون د ختمولو په خلاف جوړ کړی دی الله. او دا ډیره ښکاره خبره ده، د قرآن تقریبا د 100 نه زیات آیاتونه د دې جمهوریت خلاف دي. اکثر خلک وای یره دا ټول خلک څه کوي؟ الله تعالی په قرآن کې وای وان تطع اکثر من فی الارض یذلک عن سبیل الله، کله ډیر والی خبره پس روان شي د الله د دین نه بری واړی. رب العالمین وی وقلیل من عبادی الشکور، زما بندگان شاکرین کم وی. الله فرمایي خبره مې دې پسې کوله چې ابوبکر صدیق ویلې که شرمخان راشي، خدا د ابوبکر صدیق په یو موقع کې دا خبره نه و. ابوبکر د محمد رسول الله پالل شوی انسانو، تربیت د ابوبکر چې شوی او د محمد رسول الله په نگرانی کې پرورش شوی. ابوبکر صدیق نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګرانو، ډیر ګرانو ته څومره وته ګرانو په صحیح حدیث کې راځي. یو ځل د الله نبی په مرګ نه مخکې د منبر د پاسه ودرېدو، وی ویلې یو سړی دی چې رب العالمین ولا خوخه ورکړه چې دنیا کې پاتې کېږي او کزیه زما خپل راځي. وې دې سړی هغه څه غوړه کړل چې کوم د الله په خوا کې، فاختار ما عند الله. دا سړی څوک ابوبکر ته معلومو چې دا سړی محمد رسول الله دی. د سترګو نه اوښکې لاړې ویل فدینا کبی آبائنا، زمنګ پلاران او میندې نه قربان شي د الله رسول ته به زمنګ د مین نه ځي. خو ګران خو ته ډیر زیاتو.
خفګان پې ډېر زیاتو خو چې کله د الله د حکم خبر رااله د الله د نبي د خبرې خبر رااله اگر کله مشکلات هم زیات دي مصیبتونه هم زیات دي خلکو یو چې کله لښکر ټول میدان ته ورسېدو جرف مقام ته ورسېدو خلکو یو دوه مشورې په خپل منځ کې وکړې یو مشوره داسې وکړه عمر بن الخطاب ته ویلي چې ته بیرته لاړ شه او سوال ورته وکړه یو سوال دا دی چې ورته ووایه چې اسامه وایي اسامه زما مشورم داره که ته دا خلک نن جهاد ته ونه لېږې نو خیر به په دې کېږي زه سوال دا کومه چې بیرته خیر دی دا لښکر مدینې ته واپس کا یو ورته ووایه چې اسامه داسې وایي ابو عمر ته وایي چې ته لاړ شه ابوبکر ته دا وایه او دویم ورته وایي داسې وایه که خامخا دا لښکر جهاد ته لېږې نو اسامه د مشرۍ لایق نه دی بل کس مشر کول غواړي مهاجرین داسې وایي انصار داسې وایي پویه صحابه کرام داسې وایي چې دا خبره چې کله عمر راغی ابوبکر ته وایي ابوبکر یو دوه خبرې ته کومه سوال درته کومه خلکو را لېږلی به یو درته دا سوال کوم اسامه داسې وایي چې سوال درته دا کومه چې دا لښکر بیرته واپس کا حالات ډېر نازک دي خبره ډېره خطرناکه ده ابوبکر خو ته بیا هغه زړه خبره وکړه ویلې عمر ویل یاد ساته که په مدینه کې صرف زه پاتې شمه صرف زه یوازې به ژوند دلته تېروم او که د دنیا د سپي او شرمخان په ما راغونډ شي او دا ټول کافران زما په خلاف راشي خو کومه خبره چې محمد رسول الله کړي ده هغه به سر ته رسول غواړي داسې موقع باندې ابوبکر به ډېر غوسه کېدو په داسې موقع باندې په بل حدیث صحیحه کې راغلی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه خلکو چې انکار د زکات نه کړو چې زکات نه ورکاو ابوبکر صدیق اعلان وکول چې دا کم خلک زکات نه ورکوي د دې په خلاف باندې پاتېږي د دې په خلاف jihad کو عمر ته ویل یا ابوبکر یا امیر المؤمنین یو تاسو کوم یو خبره کوم سوي ویل خبره دا کومه چې دی خلکو کلمه ویلې ده لا اله الا الله وای چې کلمه چا ویلې ته هغه سره څنګه جنگ کې تا هغه څنګه وجنه دا خبره چې ابوبکر ته وکړه ابوبکر ته ویلې زما دې په الله قسمی څوک چې د زکات او د مانزه فرق کوي کنه مون چې څوک نه کوي د مرګ جایز دی چې زکات څوک نه ور کوي د مرګ هم جایز دی او بیا عمر ته وی اے عمره الجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام د جاهلیت په زمانه کې خزور اوروي خقار بدرتو خصه سختی بری کولا چې نن په اسلام په خبره کې ز خبره کوم نو ته پکې سستی کې به ویلي ايون قص الدين وانا حي ابو بکر ویل زب ژوندې مو دین به کمیږي زما دی ویل په الله قسمی چې د محمد رسول الله بی بیان د مدینه په کوڅو کې خلق را کاږي را به کاږي خو دین کموالی ته نه پرېدم عمر تدلته وی عمر صدی ویلي دا چرته نشي کېدله دا لخر بخامه قاضي عمر او توي دویم خبره ده کومه دویم سوال ده کوم سوال داره اسامه مشرکا بل کس مشرکا دا کشر ده د عمر نه ابو بکر او توي پاغا تبری پاغا روات کې راوړي دي دا واقعا الکامل تبری البدايه والنهايه ته تاریخ چې څومره کتابونه دي سیرت د ابن هشام ټول دا واقعا په تفصیل سره وړي وي ابو بکر چې دا خبره واوریدله فوسب ابو بکر ټوپې کړې او د سکیناستو عمر ته وی سکیلت کا وعدمت کا امک مور دې د باندې ملشي مور دې د باندې بورشي څه خبره کوي یو سړی دی محمد رسول الله امیر کړی او ته ما ته وی چې دا د امارت نه کټ کا دا شری نشی کېره د الله رسول دی و خبره وکي زه چې کله دی واقعي یو جز ته ګوري یو واقعي دا خبره یاد ساته
د الله رسول چې خبره وکي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. د الله رسول دی او فیصله کړی او یو سړی دی وای چې دې کې زما خپل خوخه چلیږي، په دې کې ستا خپل خوخه نه چلیږي، کزان ته مؤمن وي. کله کله یو لوی انسان وي خو کله کله خطا شي. دا خبره یاد ساته، د رسول الله خبره داغه خبره باندې گزارې. بس ارڅ چې وشو بس خلک چې پرې پوه شو چې ابو بکر د خپل خبرې نه پشا کی. ابو بکر ویل زی چې زو چې دا لخر وداعی رخصتی وکړو د دې وځي چې لاړ شو. ابو بکر روان دی چې هغه ځای ته کله ورسېدو یو څو نصیحتونه ورته وکړه. لخر ته ویل را جمع شي یو څو خبرې مې واورې. د ټولو نه اوله خبره داره جهاد ته خوځي، خو جهاد څه ته وایي په دې خبره ځان پوهه کړئ. خیانت به نه کوئ، یوه بې وعدګي به نه کوئ، دوه چا سره به دوکه نه کوئ، درې څلورم مسله به نه کوئ، د چا نه به غوږونه اگر که کافر دی غوږونه پوزي بدرنګي به د کافر هم نه کوئ. پنځمه داره یو زناور غوا میخه ګډه به زکه لالوي، صرف د خوراک پنیت به لالوي، اسی به پیدي لالول به د زناور نه کوي. شپږمه دانا پلدارا ونی وا میوي والا ونه به نه کټ کوي. اگر چې د کافرو ونه کټ کول جایز وي خو د فساد پنیت نه د اصلاح پنیت باندې نو د میوهدار بوټي کټ کول به نه کوي. و مدارا پدې ګرجو کې د نصاراو څخه عابدین دي په عبادت خانو کې ناسي چې جنگ د سره نه کوي نو سبا وته نه وایي. ګوري اتمه دا خبر یاد ساتئ څه خلک به تاسو لا خوراکونه راوړي په لوخو کې خو کو خوړوم بسم الله به په وایي. نه هم نصیحت مې دا واوري د څه خلک هم په دیو کې شتا چې دا سرونو منځونه خرولې دي او دا غاړې سرونه پرې خو دي خو چې چرته مولیدل پتورته سرونه هغه په لو گزار کړي. وسم ځنې خلک دي چې په خوا باغورو چې کوله د انګريزانو چاغي بدا سرونو مینس خراوو دا غاړې به پرې خودلې، اوس دا غاړې وخري د سر مینس پرې دی. او ال نه هم اخري وصیت مې رته ده لخرا دا خبر مې یاد اوساتې لسم نمبر خپل حفاظت بعد الله په نوم باندې کوي، دبل چانه بخپل حفاظت نه غواړي. زي اپناکم الله بالطعن والطاعون، زي الله ټول په نيزو په طاعونونو شهیدان کوي، زي په ورځي. اخر کې اسامه ته وي تا سره لګزال له خبره کوم، تا ته یو اخري نصیحت کوم. اخري نصیحت اسامه داره تا ته دا وېما ستا پیغمبر او خبره چې تا ته ستا پیغمبر کوم خبره کړي زه باغ تربانه چې ستا نبی د تکم زه خودلې ستا نبی ته ویلیو د قزعان به شروع کې، اول به د قزعان شروع کې، به ته ویلیو ابل نه پورشي ابل به شروع کې. خدای یو ټکه د تواما چې ولا تقصرن من امر نبیک صلی الله علیه وسلم شیئا، ستا نبی چې تا ته سویلی دی ګور چې دا غینه خپل دې پلوونه کې ګوري. لخر چې روان شو ابو بکر صدیق وسره پیدل روان شو. اسامه پلا سورلې د پاسه سور دی. ابو بکر صدیق وتوي لار باندې خبره اترې کوي. اسامه وتوي امیر المؤمنین ابو بکر یو سوال د تکوم، ستاسو سره سورلې در سره په دې سورلې باندې تم سور شکا او یا بزره دې سورلې نه کوشم دا خو ماته ډېر نامناسبه ښکاریږي چې ته دې په سورلې باندې نه او زری په سورلې باندې ته پیدل روانې او زری په سورلې د پاسه روانې. ابو بکر او تدی راجیبه خبره کوي. اسامه خپل خپې په دوړه د الله په لار کې ککړې کوما، ته غازی وي، ته مجاهد او د مجاهدو امیر، ستا مقام بل شانته مقام دی. ستا د خپو ستا سره د جلب کول، ستا سره د رخصتی کول، تا سره پر لار تلل د مجاهد په یو قدم باندې رب العالمین دله د 200 نیکو ور کوي، 200 ګناونه او تماف کوي، 200 درجه ولا چتای. ستا مقام پرې د وچ زما د خپې لګي په دې ډوړو کې لګي ګندش. دا خبره یاد ساتل غواړي
لار د الله هر یو لار چې ده د دې ثوابونه شته، خو کم فضایل چې د الله د لارې په حدیثو کې راغلي لکه په یو قدم نیکي یا دا د جهاد په باره کې خبره ده، یا کم حدیث چې په دې باره کې راغلي دي مثلا چې د الله په لاره کې د چا په قدم باندې دوړه ولګېږي یا د چا په پوزه باندې د جهنم اور پې حرامي، هغه دغه د جهاد لاره ده. اگر که د دین هر یوې لاره کې ثواب شته خو هغه به په خپل ځای باندې وي. لښکر چې ځای ته ورسېدو او کما طریقه باندې چې محمد رسول الله یو اخیرنۍ درخواست وته اوس ابوبکر وایي، ابوبکر اسامه ته وایي امیر المؤمنین دی، خو اسامه ته وایي اسامه یو سوال درته کومه کاغه منی، سوال مې دا دی عمر راته مدینې ته پرېږدوه، مدینه کې را سره نور څوک نشته، دا راته مدینې ته پرېږدوه. که دا سوال مې مني اسامه وایي زما بیخي خو یادار ستا سره پاتې شي. کله چې هغه ځای ته دا واقعه خو نوره په تفصیل ده، زما چې کوم مقصد دی هغه لږ په لنډو الفاظو باندې وایم. چې کله دا لښکر هغه ځای ته ورسېدو اول په قزعه حمله وکړه، الله ولا فتح ورکړه، بیا په عابل باندې حمله وکړه، الله ولا فتح ورکړه. څولې خورزو کې دننه دا لښکر جرار سره د ډیرو غنیمتونو بیرته مدینې ته روغ واپس راغی. وای کله چې امام زهبي په تاریخ الاسلام کې لیکلي د محمد رسول الله د مرګ واقعا او د محمد رسول الله د مرګ نه وروسته د لښکر جرار هغه شام ته تلل او هغه روم ته تلل، د دې دواړو خبر په یو ځل باندې د روم باچا ته ورسېدو. باچا چې دې خبرې نه خبر شول، من خو سوچ داو چې پیغمبر مشر به مړ شي دی به ختم شي، دا خو معلومیږي دا چې دی وسخه په قوت کې رال. دی واقعا کې یو اهم خبره په لنډو الفاظو باندې حالات به بدلیږي، دا خبره یاد ساتل غواړي. حالات بدلیږي، د دنیا حال په یو حال نه یې ګوري، دا یاد ساته. قرآن کریم کې رب العالمین دسی فرمایي وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دا حالات الله وی زید د خلکو په منځ کې، دا ورځ شپې زره د خلکو په منځ کې اړوم راړوم، شپې ورځې به اوړي راوړي. څه مقصد دی؟ تفسیر ابو سعود وی د صيغه د مضارع چې ویلې ده په دې کې دا مقصد دی تر قیامت پورې به دا یاد ساته، کله به کافران غالبای، کله به مسلمانان غالبای، کله به یو حالي، کله به دا یاد ساته په یو حال چې وی هغه صرف رب العالمین دی. ګوري زمونږ یو استاد محترمو هغه په درس کې مونږ ته دا یو شعر واده پښتو ویل که په یو حال باندې وګڼه چې الله دی او چې انسان وی کله داسې او کله داسې. د انسانانو حالات ډیر بدلیږي، د تاریخ نه چې وګوري دا یاد وساته، تاریخ چې وګوري نو دا حالات د ورځې ورځې سره رب العالمین فرمایي یقلب الله الليل والنهار، دا شپې ورځې اړول راړول دا زما کار دی، کله یو حال راولم کله بل حال. لږ غونتی لږ مختصر وګوره تا ته پته شته یو هغه وختو چې د مکې نه محمد رسول الله په پټه راوته او 3 ورځې په غار ثور کې تیر کړې، د سیدې حالتو مدینه ته ډېر په یې را ورسېدو. یو هغه حالاتو د سي حال بدل شو چې د لزر پوش سره محمد رسول الله د مکې په غرونو باندې د پاسه ور واوښتو او خلکو لزر پوجو د مدینه په روان شوی دی او مکی ته ورسېدو او د مکې نه د هر طرف نه پړاو تاو کو او اعلان وکړو ویل من لقیتموهم فاحسدوهم حسدا، چې څوک د مخې راشي ویل لوتي جوړ کوي لوی کوي. ویل یو هغه وختو څه حالات بدل شي، یو هغه حالو چې محمد رسول الله ډیر په یې راکې د دنیا نه د مکې نه روانو. یو هغه وختو چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکې په غره باندې ودرېدو ویل یا مکې ماته خو ډېره ګرانه خدا ظالمان نستا خواته نه پریدي کنه. یو هغه وختو یو دا وخت دی چې د مکې مشرکان وایي چې نن به محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ سره څه کوي.
حالات بدلیږي، دا حالات زیرا زیدا خبري او ساتل غواړي. یو هغه وختو چې د دنیا ټول کافران را جمع شوي وو، ویل دا سوچ کولو، ویل په مدینه باندې څلور طرفه نرال قرآنی کریم دا واقعا بیانوي، دا حالم په مدینه باندې راغله. یو هغه وخت دی، یو هغه تاریخ دی چې د عمر بن الخطاب په زمانه کې بلکې د مسلمانانو اصلي مرکز مدینه دسې د امن ځای جوړ شوی و چې د دنیا په نهم کال د هجرت باندې چې هغې تعامل وفود وایي، د دنیا د هر ګوټ نه به کافران راتلل او رسول الله ته به ویل ټیکس به درکو خو چې څه راته ونه ویل. دا خبر یاد ساته، فیوم لنا و یوم علینا و یوم النصاء و یوم النصر. دا خبر یاد ساته، یو حال باندې به نه پاتې کېږي، حالات به ځي راځي. ګورې دا یاد ساته غواړي. ابو سفیان وی د هرقل د ابو سفیان نه تپوس کړي، ویل ستاسو د رسول الله سره جنگ شوی دی؟ نو ابو سفیان ورته ویل آو. څنګه جنگو؟ ویل الحرب بیننا سجال. جنگ ویل سربرو یو ځل رسول الله ګټلې دی، یو ځل مونږ ګټلې. دا حالات اولی راوړي. یو هغه وختو چې مدینه د خوشحالۍ مرکز و، یو نن هغه وخت دی چې محمد رسول الله د دنیا نزی مدینه د امن مرکز دی. خدا خبره زما مقصد پکې سره هغه داره، دا خبره یاد ساته، حالات به ځي راځي، حالات به بدلیږي را بدلیږي. دا خبره یاد ساته، قرآن کریم وایي ان مع العسر یسرا، د سختۍ سره اسانتیا، ان مع العسر یسرا. رب العالمین دو کرتی دا خبره کوي، دا یاد ساته، سختۍ پسې اسانتیا راځي، په یو حال باندې ګورې دا خبره یاد ساته. دا دې په ذهن کې چرته رانشي چې همیشه دپاره به د کفر غلبوي، دا هم په ذهن کې مږده چې ګنې همیشه دپاره به په دنیا کې د مسلمانانو غلبوي، دا هم په ذهن کې مږده. خو حالات خو زی راځي، خو صبر کول غواړي. د ابوبکر د دې واقعې نه لږ عبرت واخلا. حال ډیر خطرناک دی، پریشانی ډیر زیاته ده، صحابه کرام ډیر خپري، د منافقانو زور ډیر راچت شوی دی. بل طرف ته د مرتدینو یو غټه ډله پیدا شوې ده، بل طرف ته یهود او نصارا دا سوچ کوي چې په مدینه باندې به د کم طرف نه خلک حمله کوي، بل طرف ته د دنیا ټول کافرانو دا فکر دی چې څنګه به مدینه په یو ځل د دنیا د مین نه ختمو. خو چې کله ابوبکر دا خبر یاد ساته، ابوبکر د محمد رسول الله نه پرورش بندلی و. ابوبکر ویلي دا د یاد ساتل غواړي چې زه څو پورې ژوندی ما هغه کار به کول غواړي کومه خبره چې موږ ته محمد رسول الله کړې. دا ابوبکر یوازې ابوبکر نه و، امام طبرانی دا واقعه راوړې ده. عمر هم داسې و چې کله ابوبکر بیمار شو، سای چې کله ختله، ابوبکر ویل عمر را غواړي. ابوبکر ویل چې راوی غوښته، ویل عمره زما خبرې واوره، زه درته لږ نصیحتونه کوم، زما نصیحتونه واوره. څه راته وی؟ زه درته نصیحت دا کومه، زه نن څه ورځ دی؟ ویل نن د پیر د ګل ورځ ده، که زه بالفرض اوس نن مړ شوم بالفرض، چې ماښام شو ګور یاد ساته، مثنی ابن الحارثه چې دا د پارس د جهاد د پاره ما مقرره کړي، که زه مړ شوم نن نو ماښام ته به دا لښکر لیږل غواړي. او ویل که چېرې ماښام مړ شوم، د شپې زما په علم کې داسې راځي، ما ته داسې حالات ښکاره کېږي چې محمد رسول الله د ګل په ورځ مړ دی، زه مرمه په دې ورځ باندې، خو که مړ شوم د ماښام نه نو سهار وختي به دا لښکر لیږل غواړي. نن چې دې زمانه خلکو ته وګورئ چې لږ غم او لږ مصیبت لږ خبره پرې راشي، د الله د دین ټولو احکامو باندې د پاسه پېږدي. بس کلک شه په خبره باندې. الله خپل نبی ته وایي فاستقم کما امرت ومن تاب معك، په خبره کلک شه، په دین باندې کلک شه. تا چې توبه ستا سره چې څومره خلکو ملګرتیا کړي، خبرې نه بناوړي دي، پر حالات به بدلیږي. دا خبره یاد ساته. وایي چې سار کله شو او د شپې عمر ابوبکر د دنیا نه لاړ، چې ابوبکر د شپې خاک کو، سار عمر چې کله امامتي وکړه، اول چې سلام یې واړو، اولنې اعلان دا وکړو مثنی ابن الحارثه، زه د شام د پارس په طرف باندې ابوبکر ما ته اولنې وصیت دا کړی.
د سینه ویلې چې بیګا ګوره امیر المؤمنین او پاتشه غټ غم دی نه غټ غم په خپل ځای حالات په بدلیږي را بدلیږي چې کله محمد رسول الله د دنیا نه تله دم یو لوی سړی دی د یو مقام دی د محمد رسول الله چې د هر یو انسان چې دا حال اوري د یې یو اثر پیدا کیږي محمد رسول الله چې کله د دنیا نه لا سای چې کله وختلا نو اکثر صحابه د سی ویل مل نه دی ویل ژوند دی او نور په کلاسه کې عمر ابن الخطاب سره تور پلاس کې په مسجد حرام مسجد نبوي کې دا تور رسې وای کچا دا خبره وکړه چې محمد رسول الله مل دی پرې تور ول را سر وای ماول حال خډیر خراب دی چې کله ابو بکر هغه مستقیم انسان سید الشاکرین انسان رسول الله نه چې کله هغه دا حال چې وکوته اول خود نبی صلی الله علیه وسلم حال چې وکړو تر پرې وته په کولې کو او به ویل کم مرګ چې پتا باندې رب مقرر کړي هغه مرګ خو نه بدلیږي هغه خود باندې راغی او بار تا وروته دی جمعه خلکو ته ویل کینې تقریر کوما تقریر چې وکړو غټ تقریرو خيو تقریر کې د چا خیال نه ساته نه د عمر خیال ساته نه د اکثر ملګرو خیال ساته ول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل محمد صلی الله علیه وسلم خو پیغمبرو الله نو الہ نه دی کمل شي تاسو د دین نه اوري او به ویلي من کانا یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کانا یعبد رب محمد فان الله حي لا يموت یو احمد عبرت خبر دی واقعا کې یو اهم خبر دا ان شاء الله په دې واقعا کې ډېر عبرتونه دي یو خبره مې په ذهن کې دا ډېر حالات بار قسم راځي کته رښتیا په قران عمل کوونکې کته رښتیا د امت د علما او د امت د صحابه په سیرت باندې تلونکې خبره باندې کلک پاتشاه حالات به زی راځي یو ځل بسې خو خپل دین به پرې خودل نه پکار واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين